دا یو روز سوال کړی دی چې بعض خلک دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې رفع الیدین یو څو پیرې کړي دي او هغه هم دې دپاره کړي دي چې مشرکانو به بوتان په ترخونو کې نیولي وو. تاسو دې واقعې په باره کې څه وایئ؟ الجواب، دا واقعه خو د خبرو کولو لایق هم نه ده، خو بیا به موږ کوزو کې چې په سوال کې راغلی ده، په دې به څه بحث وکړو، څه خبرې وکړو. د ټول نه مخکې مسلمان له پکار ده چې د یو چا د وینا او د قول دپاره تعصب نه کوي، کائنا من کان، که هغه هر څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه. هر یو عالم که چېرته اجتهاد وکړي او په دې اجتهاد کې صحیح خبرې ته ورسي، الله به له 2 اجره ورکوي. او که یو عالم اجتهاد وکړي خطا شي، نو الله به له 1 اجر د دې اجتهاد ورکوي، خو ګناهګارېږي نه. خو ما او ستا بیا دا ذمهواري ده چې که چېرته موږ ته د عالم د وینا کمزورتیا معلومه شي، نو موږ به بیا هغه کمزوري خبره باندې عمل نه کوو چې موږ ته خو پته ولګېده چې دا کمزوري. نو ته به خپل دار و مدار هغه قرآن او حدیث وګرځي. قرآن او حدیث کې څه دي، په هغې به موږ عمل کوو. که چا داسې خبره کړي چې هغه د قرآن او حدیث صحیح حدیثونو خلاف راځي او کمزوري، هغه به پرېږدي. لکه چېرته یو ملا دا خبره وکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رفع الیدین یو څو پیرې کړي دي، ژوند په آخرنۍ حصه کې کړي، دا ټولې کمزوري خبرې، دا ټولې کمزوري خبرې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رفع الیدین یو پیر 2 کړي، ته به چې دی ورسره خوا کې ناست یو پیر 2 کړي. تو خو اول دا ثابت کړي چې جنې کړي دي، یو پیر ثابت کړي چې نه دي کړي، بیا به دې سره ګورو چې کړي څومره کړي. متواتر حدیثونه په دې باندې راغلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې رفع الیدین کوو. دې قصې جوړولو ته ضرورت څه و؟ دې سوچ وکړئ، زما دې خبره کې دې قصې ته ضرورت هله راغی چې کله ورسره د حدیثونو نه ټوس دلیل رانغی. اوس موږ دا وایو چې په منځ کې رفع الیدین کول، رکوع له چې ځې رکوع نه راپاسې او 2 رکعت نه 3 ته راپاسې، دا متواتر حدیثونو کې ثابت دي. قصې جوړولو ته ضرورت شته؟ هېڅ ضرورت نشته، حدیث دي که نه. دوی هله قصې ته لاس ور واچول چې کله ورسره په حدیثونو کې څه په لاس رانلو، نو بیا یو دروغ قصه او شرم ولم نه ورځي چې دا قصه بیانوي. قصې جوړه کړه، مشرکانو به وي بوتان یې ښودو ترخونو کې، پیغمبر پې هغه معلومول. یو بله قصه جوړه شو، امین به په زوره به دې وي چې شاته به منافقان تښتېدونه چې د هغوی پته ولګي. سبحان الله، چې کومه طریقه ستا په مذهب کې نه وي، د هغې لپاره یو قصه جوړوه. خو چېرته داسې ونه وی چې او دا چې زه نه کومه دا زما غلطي ده، کول پکار دي، داسې ته ونه وی. ځان خطا نه کړي، خو د دروغو قصې وله جوړې کړه. ښه، دا قصې اکثر عوام کوي، خو یو اهمه نقطه راته بیان کړم. دغه علما کم چې دا وایي چې رفع الیدین نشتي، دوی چېرته د عوامو په دې قصه باندې رد هم نه دی کړی. کله چې د عوامو د علماو سره کښېني هغوی ته دا خبره وکړي چې دا کسان دا خبره، دا قصه خو موږ نه دی کړې چېرته. دا قصه چې په دې عوامو کې مشهوره شوې ده، هم چېرته یو ملا کړې ده، هسې نه مشهورېږي په عوامو کې یو خبره. یوه دویمه چې تا نه ده کړې، خو بیان یې کړې که نه په منبر باندې چې دا قصه دروغ ده، چېرته مو اورېدلې نه ده ویلې. بیا راځو دې قصې له. اولنۍ خبره، یو څو خبرې ذکر کوم، تاسو پته وي چې دا قصه دروغ ده. اولنۍ، څومره حدیثونه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه نقل دي د رفع الیدینو په باره کې، هغه ټول مدني دي، یعنی په مدینه کې نقل شوي دي. نو سوال دا دی، په مدینه کې خو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې شاته صحابه کرام لمونځونه کول،
او که منافقان به ولاړو نو هغه منافقان به په ظاهره کې مسلمانانو ظاهره کې بسو مسلمانان به کم ځینه مشرک راغی او کم ځینه بوت راغی دویمه خبره د څلورو خلفای راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم اجمعین د دوی نه ثابت دي دوی دا خبره کړې د حدیث کې چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کړي په صحیح حدیثونه او دا هغه د مرګ نه بعد به په خپلم کول سره پاسه سوار له سو کاله بعد تا ته پته ولګېده چې د بوتانو د غورځولو لپاره پیغمبر رسول دین یوسف پیری کړي او دوی ته پته ونه لګېده د مرګ نه بعد بیا هم کوي په کار دا چې دوی ته خو پته وي کنه دوی به ویل په منبر باندې چې الله بندگانو د رسول دین دا خو په وخت کې د بوتانو د غورځولو لپاره شي وسوک نه کوي دا نو به ولي کوي دوی بخپله او وی پیغمبر کړي دریم خبره ابو حمید الساعدی رضی الله عنه امام ابو داود دا روایت راوړی دی اصل په صحیح بخاری کې چې لس صحابه کرام په یو مجلس کې ناسو او دوی ته عزت او ست د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه موږ کوم هغه وی د بکر فلدین کړو به موږ ختم کو هغه ته صدقته وي د قشان موږ پیغمبر کو دا به ته ولې نه چې د فلدین چې تا کړو د غلط وکړو دا خو د بوتانو د غرزولو لپاره شي ته وسوم کې داغه نه بعد سلورمه خبره د یو صحابي نم د ندي ثابت چې هغه رفع الیدین نه کړي امام بخاری رحم الله کتاب لیکلی رفع الیدین باندې پر رفع الیدین باندې امام بخاری کتاب لیکلی او پای کې هغه خبره کړې چې د یو صحابي نم ندي ثابت چې رفع الیدین نه کړي نو چې دې صحابه کرام رفع الیدین ندي پرې خو دی او دوی پیغمبر لیدلې د قصې مطابق چې هغه د بوتانو غرزولو لپاره کړي د مرګ نه بعد بیا ولي کوي د پیغمبر د مرګ نه بعد د صحابه کرام ولي رفع الیدین کوي کنه به دوی په سیم شاته سو کولړو بوتانی ترخونو کې نیولو یو فائدہ من خبره امام بخاری امام بیهقی غټ غټ امامان نور په دې باندې کتابونه لیکلي چې رفع الیدین په منځ کې ثابت دي خو زه تاسو له چیلنج در کوم او تاسو وکړئ ما ته څوک په دې پوخانو علماو کې او عالم وخی چې هغه په دې کتاب لیکلی چې رفع الیدین په منځ کې نشته یو کتاب څوک نشي خو دا مسله اوس جوړه شوې ده غټه هغه ولې په دې کتابونه لیکي ځکه چې ته پته و چې دا مسله حق هم دغه رجله ثابت دي په دې کې یو جګړه نه کوله بله مسله د دې قصې سند شته نه سر شته نه خپې چا کړی دا قصه سند به دقیق دی ویلی دا غوی په اخر کې په شیطان باندې ودري دې سند دی نو خو باغ خبره مونږ چې لغی سند شپږمه خبره د بوتان باول کې چې الله اکبر و دا هغه فلدین چې ته کې دغه سره ولې نه ولي ها ناشنا خبر د هغه فلدین سره نولي کوم چې په مذهب کې شتي او د هغه رفع الیدین سره بوتانو لیږي کوم چې زما مذهب کې نشته ناشنا خبره او ناشنا تقسیم دی تلک اذا قسمت ضیزه ظلم ته وګورو نه انصافیت دی رفع الیدین چې اوله کې الله اکبر دې سره بوتان ونولي به چې الله اکبر وکړو چې هغه حدیثونو کې شتي خو د په مذهب کې نشته بیا بوتانو لیږي بل خبره تکبیر التحریمی سره چې لا سوچت کې الله اکبر دی به رکوع سره الله اکبر دی رفع الیدین سره لاسونه ډیر کولویږي ترخونه کنه انسان چې رکوع لړ شي ترخونه ډیر کولوي ها رکوع نو څه ضرورت ته چې پیغمبر رفع الیدین کوي چې بوتان تیولي کې خو دی رکوع کې به خپل ولي کنه سجدي لذي دغه ټیم کې دی ولي د سجدي نه چې سړی را پاسي د لاسونه په ځمکه ولګي او را پاسي د ټیم کې د بوتان نه ولي بلا مسله دا مشرکان هم د قمقلو ترخونو کې خو دی جیب کې کېږي سو خیال له قمقل نو چې بوتانه په ترخونو کې خو دی جیب کې کېږي نو چې جیب کې کېږي هغه به څنګه گزاري ټولې پالتو خبرې مسلمان له پکار ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي دا غب حدیثونو دا غب طریقه باندې عملو کې الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته دغه نصیب کړي